لنډه کیسه لیکوال نظر ایوب خیل، وړاندې کوونکی حکیم جان ستوری. کېږدی او کوچی. دو مازدیګر سترګه په ډوبېدو وه. زه ستړی ستومان له ښاره خپل کور ته راورسېدم، خو چې کله مې نظر شنې غونډۍ خواته واوښت، په نظر مې یو قسم شنې او سرې شغلې تلې او راتلې. فکر مې کوه چې دغه به بنجاره راغلی وي او د سودا سامان به یې پرانیستی وي. لږه موده وروسته ښه ځیر شوم، خو شغلې ایخوا دیخوا وړانګې کولې. نه شور د ماشومانو، نه سودا د بنجاره وه، څه خاموشه خاموشي وه، سترګه هم په ډوبېدو وه. اما ویل وربشم خواته، خو کېږدۍ خواته یې سپي و. بیا هم ورغلم خواته، شوه معلومه چې کوچی وه. د ړنګ دیوال خواته ورته لږ پښه ماتې شوم. جرأت مې وکړ، خو پوښتنه مې ورڅخه وکړه، که مو څه شي ته ضرورت وي نو موږ کره راځئ. لږه موده نور هم ورته ایسار شوم، خو چې کله ګلغوټۍ له کېږدۍ څخه نیمه راښکاره شوه، ما سوچ وکړ چې که لمر سترګه بېرته راښکاره شوه. او ورته مې ویل ګرانې ستړې مه شئ. هغې غوټۍ سالو پر رخسار نیم راکش کړ او په نیمه کې غږ یې وویل ښاد به اوسې، ځواني دې نصیب شه. تور ماښام و، زه له ځانه خبر نه وم، خو په سترګو کې مې هماغه زورورکې وړانګې تلې او راتلې. خو چې کله مې د خپل کور په لور وکتل، تیارې ښه ځمکه لاندې کړې وه. په بیړه بیړه کور ته ولاړم. ډېر ناوخته و، زموږ د کور دروازه یې هم تړلې وه. څو وارې مې د کور دروازه غلې غلې ووهله، خو چا وانه اورېدل. غلی ودرېدم، یو ناڅاپه مې سترګې بیا د کېږدۍ خواته واوښتې. څه خاموشه خاموشي وه، چاره ته دروازه لرې نه کړه. له ناکامه په دیواله باندې وختم او د مجلس کوټې ته ورسېدم. سلام مې ورکړ. پلارجان مې ویل ګرانه چېرته وې؟ آیا دا وخت د راتلو دی؟ ما ورته په مات غږ ویل پلارجانه رښتیا ده چې ډېر ناوخته دی، خو د حاجي ګل کاکا موټر راپسې خراب شوی و، ځکه نن راباندې ناوخته شو. دوی ټول په ډوډۍ سره راټول ول، خو ما ډوډۍ زړه ته نه کېده او زه د خپلې کوټې پر لور ولاړم. په خپل کټ کې سم دم وغځېدم. که مې هر څومره سوچ بدلاوه، خو نه کېده. همغه ښاپېرۍ مې سترګو ته تله او راتله. هغه چا رښتیا ویلي دي چې شپه په هیچا نه درېږي، که غم وي او که ښادي. سهار وختي راپاڅېدم، لمونځ مې ادا کړ، له چای څخه تېر شوم، د کېږدۍ په لور ور روان شوم. خو چې کله ورنږدې شوم، د کېږدۍ خواته اور بل و، ترېنه لاړه ګلغوټۍ وه. ورنږدې کېناستم خواته، ترې لوېدلې غاړکۍ وه. ما چې کله کله راپورته لول په سلګۍ سلګۍ وه. په بدن مې لړزه راغله، رپېدم، په خدای ګلی وه. دا زما ړومبی لیدل و، څنګه سترګې څه رخسار په ملا نری وه. نظریه ایوب خیل هم ورته حیران یم. نظریه ایوب خیل هم ورته حیران یم چې کوچی وه که د غرونو ښاپېرۍ وه. Mukhtar